شمالي وزیرستان کې نښته کې یو پاکستانی پوځي او یو ترهګر وژل شوي. افغانستان سره په پوله پرتې د خیبر پښتونخوا قبایلي زول شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې یو پاکستانی عسکر او یو وسلوال وژل شوی. بل ورته په غلام خان پوله په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ دپاره احتجاجي پرلط نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. د پاکستان پوځ ویلي وسلوالو سره نښته د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې شوې چې د نایک زهید احمد په نوم د 400 سیمې سره تړاو لرونکی یو عسکر پکې وژل شوی دی. پوځ ویلي د ترهګرو برید ته پاکستاني پوځیانو هم غاښ ماتونکی ځواب ویلی او د امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې یو ترهګر وژل شوی دی. پوځ په بیان کې دعوا کړې چې د وژل شوي ترهګر له قبضې څخه وسله او بارودي مواد ترلاسه شوي دي. پوځ د برید کوونکي پېژندګلوي د ضیاءالله په نوم څرګنده کړې ویلي دي په امنیتي ځواکونو بریدونو او د ترهګرۍ په نورو پیښو کې ککړ پاتې شوی دی. د پوځ په بیان کې د ترهګرۍ د جرړو ویستو هوډ ښکاره کړل شوی او ویل شوي چې د پوځي سرتیرو په داسې قربانیو به د پوځ حوصلې نور هم لوړیږي. تر اوسه د دې برید ذمهواري کومې وسلواله ډله په غاړه نه ده اخیستې. په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو بریدونو او د هدفي وژنو پیښو کې اضافه شوې او 2 ورځې وړاندې ټانک جنوبي وزیرستان او کرما قبایلي زولو کې په پولیسو او ځایي مشرانو وسلوال بریدونه شوي چې پکې د 2 پولیس عسکرو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 3 ټپي شوي. روانه میاشت په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په وینا په امنیتي عسکرو 4 بریدونه شوي چې پکې 4 پاکستاني امنیتي عسکر وژل شوي وو. په وروستیو کلونو کې د پاکستان پوځ د افغانستان سره په پوله جنوبي او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات کړي او وایي چې سیمه یې د وسلوالو نه خالي کړې ده، خو د سیمې اوسیدونکي وایي د علاقې امنیت د تسلۍ وړ نه دی. په وروستیو کې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف او صدراعظم ډاکټر عارف علوي د پوځ عسکرو په وژنه او خواشینۍ څرګندې کړې دي. دا بریدونه په داسې حال کې کېږي چې د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي او د دغو خبرو وروسته ویل شوي د ټي ټي پي د بلې اعلامیې پورې به ډزبندي وي. بل ورته د پاکستان او افغانستان ترمنځ غلام خان بندر ته نږدې په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو احتجاجي پرلط نن په درېیمه ورځ دوام لري. دوی وایي چې د کله نه په افغانستان کې د اشرف غني حکومت له منځه تللی د دوی مرستې تړل شوي او د واپسۍ غوښتنه کوي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.